دا تقوا پارڅ کې موجوده ده، تقوا او عدم تقوا. اوس بیت المال کې تقوا، په بیت المال کې تقوا کول امستا او نه تقوا امستا. تا ته د بیت المال په لاس درغی، دا بیت المال دی غیر حق مصرفول او بے اهتمام دی مصرفول او بے پروا دی مصرفول، بے التفات دی مصرفول، چور دی نه کېوال. موټر د ټکر سی په ونه باندې ورولګي یا په بل موټر نو سدي چې څوک دی بیت المال شي دی خپل خو مینه دی چې زمي په برسي. نو دا سړی متقی ولا بلا؟ متقی هغه دی چې تر خپل مال، تر خپل موټر، تر خپل دغه دی بیت المال په مالو په دی باندې ضبط سي. دا بیا تقوا ده. په بیت المال کې دغه تقوا ده چې تر خپل شي دی د بیت المال په شی باندې طبيعت خرابېږي، زړه دی په بدیږي، چې مصرفي طبيعت خرابېږي، د ځان لپاره مصرفول ګناه بوله، غیر حق او بے التفاته. دا تقوا په حرب کې، په قتال کې، په جهاد کې، په غزا کې. دا کومه تقوا ده؟ اوس دا فرار من الزحف، دا چې څوک د جنگ له میدان تختی سنگر پریدي د ګناه کبیره ده. که یو سړی الته مجاهد په سنگر کې ناس وي، ټانګونم پر روان وي، تیاریم پر روان وي، پیادم پر روان وي او د دلته فټینګ کړی وي چې دغه په نیت باندې چې دغه فرار من الزحف دا خو ګناه کبیره ده، دا زنه کوم لحاظ او تکینم کشي کېږم کار کوم کې. دا تقوا عظیمه تقوا ده. ولدا د بیت المال په حق کې مال دی، دا امکان خوسته دی چې بل د خپل د تیر راوخي او بشکه د بیت المال موټر ته ورواچي وای غاړي خلاص. یا مثلا دغه رقم ته بل شي د بیت المال دی اگر واخی موټر دی دا یو ټکر کړ خراب کړي بل ورته واخی بیت المال ته ورکی. پاتې سو دغه رقم تقوا چې الته په سنگر کې ناس دی او دغه دښمن پر روان دی، دای پورته کیږي نه دی د په نیت باندې چې بیا فرار من الزحف چې ګناه کبیره ده چې هغه باندې رانیسي، تر ځان ورته تیر دی. دا ډېر لوی تقوا ده.